مطالبنا بوقف الفوري للعمليات العسكرية. د اسلامي او عربي هیوادونو د مشرانو د ورځنۍ ناسته د فلسطین د ولس د نسل وژنې په ژر مهاله درېدو ټینګار سره پای ته ورسېده. د هیوادونو مشرانو د دې ناستې په پای اعلان پاڼه کې د بیړني اوربند اعلان، د فلسطین د خاورو د اشغال د پای، د فلسطین د خپلواک حکومت د جوړېدو، د نړیوالې محکمې له لوري د اسرائیلو د جنایتونو د څېړلو او د دې هیواد د وسلو او نفتونو پر پلور د بندیز غوښتنه کړې ده. د سعودي عربستان ولیعهد چې د دې بیړنۍ ناستې کوربه و، اسرائیل د فلسطین د ولس پر وړاندې د جرمونو د ترسره کېدو مسؤل وباله او پر غزې د دې هیواد د بریدونو د ژر مهاله پای ته رسېدو غوښتونکی شو. پر غزې د وحشیانه برید غندو او په سیمه کې د دې قتل عام د ژر مهاله پای ته رسېدو غوښتونکي یو او باور لرم چې په سیمه کې د سولې ټیکاو او امنیت د تضمین یوازینۍ لار د فلسطین په خاوره کې د اشغال، کلابندۍ او د اسرائیلو د ښارګوټو د جوړېدو پای ته رسول دي. د فلسطین د خودګردان جوړښت مشر محمود عباس په دې ناسته کې له امریکا وغوښتل ترڅو د دې هیواد له لوري د فلسطین په خاوره د اسرائیلي ځواکونو پوځي بریدونو مخه ونیسي. اسرائیل په فلسطین کې د خلکو د نسل وژنې لپاره په پراخه پیمانه جګړه پیل کړې ده او دا اشغالګر هیواد له ټولو سرو کرښو اوښتی دی. د اسکاله په نړیواله محکمه کې څارو او امریکا به یوې حل لارې ته د رسېدو د ناکامۍ مسؤل وي. د یو شمیر نورو هیوادونو مشرانو هم د اسرائیل پر وړاندې تند دریځونه درلودل. قطع هر گونه ارتباط سیاسی و اقتصادی با رژیم صهیونیستی توسط کشورهای اسلامی. در این راستا تحریم تجاری علیه رژیم صهیونیستی خصوصا در حوزه انرژی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین از جنبش‌های مردمی در تحریم کالاهای اسرائیلی حمایت و پشتیبانی گردد. اسرائیل په غزه کې له ماشومانو او ښځو غچ اخلي. هر هغه څه چې اوس لازمه ده د جګړې څو غړي درېدل دي. موږ یو ځل پاتې اوربند ته اړتیا لرو. باور یم چې د سولې یوه نړیواله ناسته اساسي لار ده. په همدې حال کې اسلامي امارات یو ځل بیا په غزه کې د فلسطین پر ولس د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو د درېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدامونو غوښتنه کړې ده. که در این اجلاس این وحشت رژیم صهیونیستی در نوار غزه محکوم شدی یک گام خوب بود، ولی این بسنده نیست. کشورهای مسلمان و همچنان جامعه جهانی باید در برابر همین وحشتی که جریان داره در نوار غزه و علیه اطفال و زنان و غیر نظامیان، ای باید بسیار به زودترین فرصت متوقف شود. دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې پر غزې د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو له پیله تر دم ګړۍ څه باندې 11,000 فلسطینیانو ژوند بایللی او څه باندې 20,000 تنه هم ټپیان شوي دي.